رحمت الله نوروز څه غواړي او دا څه ولیکي؟ زه فقط افغانستان نه، زه غواړم په خپل ژوند کې یو جامعه وګورم چې هغه هم د دین ادرس نه هم د دنیا ادرس نه په ټاپ کې وي. که هغه کینیا کېدی شي، که هغه بنګلادیش کېدی شي، که افغانستان کېدی شي. زه فکر کوم چې افغانستان کې زه مفید یم او افغانستان امکان ډېر لري، ځکه الحمدلله ټول پکې مسلمانان دي. که افغانستان وګورم، بل زه غواړم مرګ نه مخکې یو کار وکړم چې اقلا یو څو سوه کاله ماته صدقه جاریه راوړي. فقط یو ښه مرګ غواړم، بل څه نه. یو مرګ چې مړ شم او هغه ملایکې ماته راشي، زه پرې خوشحاله شم. او په برزخ کې عمر بن خطاب، صلاح الدین ایوبي، خالد بن ولید، دوی سره په مجلس کې کینم، د هغوی قصې وورم، او که چانس ته پیدا شو یو جالبه قصه زما ته وکړم. دغه مې ارمان دی، بل څه نه، یو ښه مرګ. جزاک الله خیر اخي، ډېره مننه.